السلام علیکم ګرانو ملګرو. آیا ستاسو په موبایل کې هم چارج زر زر ختمیږي؟ که چېرته ستاسو سره هم دا مسله ستاسو موبایل چارج داسې زیات نه کړي، نو بیا دا ویډیو سپیشل ستا دپاره. دا ویډیو تر اخره پورې وګوره چې په ټوله طریقې باندې صحیح پوه شي. نو راځئ ملګرو ویډیو طرف ته. ملګرو نن به تاسو ته زه دوه طریقې ښایم چې هغه غلطیانې دي. اکثر کسان د دوه غلطیانې کوي چې د هغې په وجه سره د هغه موبایل چارج بیا تیز ختمیږي. غلطیانې کومې دي؟ راځو به ویډیو طرف ته. د ټولو نه غټه غلطي خو دا ده چې ستاسو فضول ایپس ډاونلوډ کوئ، فضول ګیمونه ډاونلوډ کوئ، فضول پروګرامونه ډاونلوډ کوئ. د هغې څه کار نه په ستاسو په موبایل کې، خو بس تاسو ډاونلوډ کړي. لکه ما سره خو دونه زیات نه دي، خو اکثر خلک دونه زیات په ګیمونه او پروګرامونه ډاونلوډ کو چې بیا د هغې څه کار هم نه، هسې په موبایل کې پراته خو هغه بیکګراؤنډ کې چارج وای، هغه چارج ختموي، هغه ستا بیټري ختموي. نو دې د وجې ستاسو موبایل بیا چارج کم کوي. نو دا اوله غلطي شوه. دا غلطي تاسو مه کوئ. زیات ګیمونه او زیات پروګرامونه دا څیزونه میزونه مه انسټال کوئ، ولې چې دا بیا ستاسو موبایل کې بیکګراؤنډ کې خپله مخه چارج ختم کوي. نو دا اوله غلطي شوه. دومه غلطي ته راځو. اکثر کسان لکه څنګه چې مونږ بره نه داسې راکوشو، نو دلته دا سیزونه منځونه چې کوم دي دا اکثر آن وي. لکه څنګه چې اوس ما سره هاټ سپاټ آن دی، تو دا زه ختموم. اکثر کسان دا لوکیشن او دا مطلب دا سیزونه آن کړي، نو دا هر څه بند ساتئ. د هر څه بند ساتئ، ځکه چې که ستاسو په دې کې یو څیز هم کولاوي، نو بیا هغه چارج ستاسو چې موبایل چې کوم چارج وي هغه ختموي، تیز ختموي. نو بیا دا چې کوم دي دا هر څه بند ساتئ. نو ګورئ خالي په دې کې صرف یو آن ساتئ، یو کولاو ساتئ، هغه چې کوم دی ډارک موډ. ستاسو چې د ډارک موډ ته موبایل واړوئ، د اکثر خلک د شپې باندې شپې کسان چې کله د شپې په تیاره کې موبایل استعمالوي، نو بیا د ډارک موډ ستاسو لازمي په خپل موبایل لګوئ. بیا به ستاسو سترګې هم نه خرابېږي. د دې سره ستاسو موبایل کلر چې کوم دی هغه چې څه هم تاسو اوپن کوئ، دا تاسو ګورئ د هر څه به تور شي. لکه فیسبوک اوپن کوئ نو هغه به داسې تور وي. ټیک شو. نو دا ستاسو سترګې هم نه خرابوي. او بله غټه غلطي دا چې بله غټه فایده دا هغه دی چې ستاسو موبایل کې به چارج مسله هم نه راځي، ستاسو موبایل به چارج زیات کوي. نو دا او بله غلطي چې کومه ده هغه اکثر کسان دا کوي چې فلاش چې کوم دی دا برایټ چې کوم دی اکثر کسان فل استعمالوي، د شپې او د ورځې هغه فل استعمالوي. نو داسې کول نه دی پکار. زه ډېر زیات کم برایټ استعمالوم، خو اوس مې ځکه فل کړی دی چې سکرین ریکارډینګ سټارټ دی چې بیا ستاسو ته مثلا نه. نو دا برایټ چې کوم دی دا ستاسو فل استعمالول بالکل پرېږدئ. دی ستاسو د ورځې خیر دی که د ورځو تاسو لږ زیات هم استعمالوئ، خو د شپې د فل ختم، د شپې دغه شانتې استعمالوي چې دی بیخي مکمل زیرو ته را رسوئ. نو دا به انشاءالله ستاسو چارج ته ډېره فایده ورکوي او ستاسو چارج بیټري به نه ختموي. نو که ستاسو چیرې په دا طریقه لکه څنګه چې ما کومې طریقې درته وښودلې، که په دا طریقه چېرته ستاسو خپل موبایل استعمالوئ، نو بیا به ستاسو موبایل چارج دونه تیز نه ختمیږي. ملګرو امید لرم چې ویډیو به مې خوښه شوې. که خوښه شوې مې نو لایک ورکړئ او کمنټس وکړئ چې آیا دا طریقه تاسو ته مخکې چا ښودلې ده او که نه. او که ویډیو کې څه ستاسو ته انفارمیشن معلوم شوي، نو بیا ستاسو خپل ملګرو ته هم شیر کړئ چې هغې سره هم دا معلومات حاصل شي، چې هغې ته هم پته ولګي. ټیک شو. بقیه میلاویږو انشاءالله د نیو ویډیو سره. تر د هغې پورې د خدای په امان.